د نوې جګړې پایل په بېلابېلو ولایتونو کې 3 چاودنې شوي ده چې څومره تلفات یې اړولي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کونړ، کندوز او بدخشان ولایتونو کې ځایي سرچینې په دغه ولایتونو کې له چاودنو خبر ورکړی. کونړ کې باوري سرچینې وایي چې نن یکشنبه سهار د غبرګولي په 22مه د دغه ولایت په مرکز کې د چاودنې له امله 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د سرچینې په وینا چاودنه د طالبانو په رینجر موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. کندوز کې هم د صرافیو مارکیټ ته نږدې د سړک غاړې ماین د چاودنې له امله 4 ملکیان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې بدخشان کې ځایي سرچینې وایي د دغه ولایت د مرکز فیض آباد ښار اړوند کرۍ سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې دغه چاودنه نن یکشنبه سهار د غبرګولي پر 22مه شوي او تر اوسه له دغې پیښې یو ماشوم روغتون ته لیږدول شوی دی. تر اوسه د دغه چاودنو مسؤلیت کمې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بلخوا ملګري ملتونه وایي افغانستان له بې میخینې کړکېچن وضعیت سره مخ دی. ملګري ملتونه وایي افغانستان دمګړی د نړۍ په کچه له ناوړه وضعیت سره مخ دی. ملګرو ملتونو پر خپل ټویټر پاڼه په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د نړۍ په کچه ترینګلی دی او د دې جدي اړتیا ده چې له افغانانو سره مرسته وشي. دوی ټینګار کړی چې افغانستان د خوراکي توکو او نورو بشري خدماتو له اړخه په ناورین کې دی او له دې ناورینه د رایستلو جدي اړتیا ده. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو په ګڼو راپورونو کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو او همکارۍ ته اړتیا لري. دوی ټینګار کړی دی چې که پر وخت مرستې ونه شي نو ناورین به له دې هم پراخ شي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.